زما دا خبره یاد ساتئ که چېرته د خلکو زړونه ګټل غواړئ نو بیا نورو له د خبرو مقور کوئ او په خپله خبرې کمې کوئ او چې بل څوک خبره کوي نو بیا اخوا دېخوا مه ګورئ بلکې هغه ته متوجه کېږه نو دې سره به د نورو زنانو ستا سره محبت پیدا شي او هغوی به هر وخت ستا سره میلاوېدلو خواهش کوي دغه شان چې کله مجلس کې ناستي نو په زول خبرې مه کوه ها که چېرته د فایدې خبره وي یا دیني خبره وي یا درنه څوک تپوس وکړي نو بیا خیر دی خبرې کوه بله خبره ده چې کله مجلس کې کومه زنانه خبرې وکړي او تا هغه خبره مخکې اورېدلې وي خو د هغوی په مخ کې داسې مه وایه چې ما دا قصه اورېدلې ده بلکې ځان غلی که دغه شان که خاوند هم یو خبره وکړي او تا اورېدلې وي نو بیا د هغه په خوله کې خبره مه وچوه او چې کله په یو موضوع باندې خبرې کول غواړې نو اول د هغې نه مخکې سوچ وکړه چې ستا په ذهن کې داسې خبرې وي چې هره خبره د یو بل سره ربط لري بې ترتیبه خبرې مه کوه چې کله یو خبره ختمه شي نو بیا بله خبره شروع کړه دا شان د خبرو په دوران کې خپل لاسونه د محبت سره اشنا کړه کله د خاوند په سر کې ګوتې وهه کله د تندي نه خولې په څادر پاکوه کله یې کفړې سموه را سموه او کله چې خاوند خبره کوي نو پوره په توجه سره یې اوره او په معقول انداز کې سر خوځوه دې دپاره چې خاوند پوه شي چې زما خبرې په توجه سره اوري نو زنانه نه پکار دي چې هغه هغه عادت پرېږدي کوم چې خاوند نه خوښوي او خاوند یې بد ګڼي ځکه امیر معاویه رضی الله عنه د صعب بن سومان نه تپوس وکړو چې کومه زنانه ستا خوښوي نو هغه وویل چې کومه زنانه زما سره په خواهش کې پیروي کوي بیا یې تپوس وکړو چې کومه زنانه دې بدې شي نو هغه ورته وویل کومه زنانه چې د خواهش نفس نه ډېره لرې وي نو خاوند هم هغه ښځه خوښوي چې کومه د هغه په خواهش کې اتباع کوي